د ځوانۍ په خوند پون کړم غرباتا د ځوانۍ په خوند پون کړم غرباتا د یارانو منځ کې ناست یم خجالتا یا مې مړکا یا مې پرېږده محبتا. کو خوشحاله یم چې زه رحمت الله ناصري د باران څاڅکي د لومړنۍ خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. دا څه په نخرو او په ادا روانه ده د ما زندګي دا په ګډه روانه ده. جان صاحب د کلمې یادونه هم تاسو وکړه، ښه ډیکلماتور هم یاستی، دا مو چیرته زده کړ؟ راځه نور د چا مه اوره او ژوندون کوو جانانه، د نوې زندګۍ نوی تړون کوو جانانه. پوهېږې ته خبره یې د چا سندرې وایي؟ الهه ستا تل ستا د وفا سندرې وایي. الهه زه قسم خورم چې ستا سندرې وایي. راځه که نه جانانه ستا تل لیونی کېږي، که مړ شمه جانان خون مې ستا د غاړې کېږي. څومره چې لنډۍ را باندې ګرانې دي عمره اوږدړۍ را باندې ګرانې دي، څومره چې لنډۍ را باندې ګرانې دي عمره اوږدړۍ را باندې ګرانې دي، زه خو یې په منځ کې سفر نه کوم ټولې جنکۍ را باندې ګرانې دي. د شیبه باران د فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ډیرو درنو لیدونکو خوشحاله یم چې زه رحمت الله ناصري د باران څاڅکي د لومړنۍ خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم او خدای دې وکړي چې دغه خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. لکه څنګه چې له تاسو سره مو ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به موږ خپلې خپرونې پیل کړو، ترڅنګ یې د مشاعرو ترڅنګ به د ښو خپرونو لیدونکي یاست. نو خوشحاله یو چې خپرونه مو پیل کړه او د خپرونې لومړی میلمه مو د خوږ غږ لرونکی یو ډېر ښایسته ځوان او ترڅنګ یې تعریفونه ډېر لري، خو زه به یې له ډېرو ستاینو تېر شم. وایي تور توتان له تا قربان او محبت ګران زموږ میلمه دی د خپرونې. ښه راغلاست ورته ګران صاحب، په خیر راغلی خپرونې ته. سلامونه او نیکې هیلې زما ومنئ او خدای دې وکړي ټول روغ او جوړ اوسئ. د شیبه باران مسؤلینو ډېره مننه کوم چې موږ ته دعوت راکړی. ډېره زیاته مننه. ګران صاحب موږ وغوښتل چې د خپرونې ور په داسې یو څوک پرانیزو چې خوږ غږ ولري لکه تاسو غوندې، او دا څو ورځې ستاسو په تمه وو که نه دا خپرونه موږ مخکې شروع کوله، نو ستاسو انتظار مو ویسته چې له تاسو سره یې پیل کړو. خوشحاله یو چې له نیکه مرغه زموږ لاسته راغلی او زموږ غوښتنه مو ومنله. ژوندی اوسئ، رب تعالی مو عزت وکړه، الله دې تاسو کامیاب لري. مننه کوم. خوشحاله اوسئ. نو ګران صاحب داسې به وکړو چې چای به هم څکو، بنډار به هم سره کوو. نو بسم الله که له ترنم نه وروسته به مخکې به چای څکې چې طبیعت دې جوړي او چې د اواز لږ صفا وي که نه. اوس خو نن سبا اوازونه هم داسې شوي دي چې ژمی را روان ده که نه. بلکل. د ژمي موسم کې یوه خاطره را یاده شوه ګران صاحب، په ستا غوږونو چې کار پرېښی و، زموږ خبرې دې نه اورېدلې، موږ ستا خبرې اورېدلې. هغه زه ډېر په مشکل وم ورسره، د یو غوږ مې بند و، هېڅ مې خبرې نه اورېدې، که ترنم به مې هم کوه خپله به مې نه اورېده. نو نه پوهېدم چې چا به دې خوند اخیسته او که نه. ګران صاحب ستاسو یو ترنم په دې وروستیو ورځو کې په سوشل میډیا کې ښکته او پورته کېږي، ډېر مشهور شوی هغه ترنم. څنګه دې خوښه ده چې د خپرونې په پیل کې همدا ترنم واورو، موږ او درانه لیدونکي ترې خوند واخلو؟ ولې نه، لومړی به درته دغه غزل ترنم کوم، د ازلجیت غزل ده. ښه، ډېر ښه. او خلکو دې غزل ته ډېره مینه ورکړه، خصوصا په فیسبوک کې ډېر بلکل څه کم 1 میلیون لیدونکي درلوده، تقریبا میلیون ته د میلیون په څو قدمۍ کې قرار لري. او نو خلکو ډېره مینه ورکړه او تا سره به هم ترنم کوم. بلکل. بے حیثیتا بے ابرو دکھڑم دتا یا میں مڑکا یا میں پریگدم محبتا یا میں مڑکا
یا می پرېږده محبته د ځوانۍ په خوند دې پوه نه کړم غربته د ځوانۍ په خوند دې پوه نه کړم غربته د یارانو منځ کې ناست یم خجالته یا مې مړ کا یا مې پرېږده محبته یا مې مړ کا یا مې پرېږده محبته ټیټې سترګې درنه تېر شومه جانانه ټیټې سترګې درنه تېر شومه جانانه ډکې سترګې درته ودرېدم قسمته یا مې مړ کا یا مې پرېږده محبته یا مې مړ کا یا مې پرېږده محبته شاعران یو لوفر را سره خوند کړي شاعران یو لوفر را سره خوند کړي جکشن سره جوړي ګناصحته یا مې مړ کا یا مې پرېږده محبته یا مې مړ کا یا مې پرېږده محبته چې لږ ښکلی وي ته زر ورته خراب شي چې لږ ښکلی وي ته زر ورته خراب شي کومه ورځ مې په چا وژد زمانیته یا مې مړ کا یا مې پرېږده محبته یا مې مړ کا یا مې پرېږده محبته که دې پړ کړم پرېږدمه د ډاکټرې که دې پړ کړم پرېږدمه د ډاکټرې بیا به خوله راکړې که ته شوې ملامته یا مې مړ کا یا مې پرېږده محبته یا مې مړ کا یا مې پرېږده محبته شاعري مې د ولس په زړه کې ځای کړم شاعري مې د ولس په زړه کې ځای کړم او ازل شوم د پلار له برکته یا مې مړ کا یا مې پرېږده محبته بې حیثیته بې ابرو دې کړم عادته یا مې مړ کا یا مې پرېږده محبته یا مې مړ کا یا مې پرېږده محبته ډېر ښه ګران صاحب د غږ خواږه د کم مشه ډېر خواندم ترې واخیسته مننه بس په دې هیله چې د لیدونکو مو خوښ شوی حتما د لیدونکو به هم خوښ شوي او ګران صاحب څو کاله کېږي چې ترنم کوئ دغه د ترنم پیل مو له کوم ځایه و زه خو تقریبا 300 کاله کېږي چې ترنم کوم اما بار بار هر ځای کې ویلي هر ځای ته چې ځم همدا پوښتنه کېږي چې کوم ځای نه شروع کړی څومره وخت کېږي په ملت غږ ادبي بهیر احمدشاه بابا مینه کې هلته زه راغلم لومړۍ ورځ ما شعر ویلې ما اول ډیپلوما کوله نو هلته چې مې وکتل ډېری دوستانو ترنمونه کول ما نو غوښتل زه مې یو ترنم وکړم ما چې ما ترنم وکړو خلکو غږ واورېد نو ډېره تشویق کړه نو هغې نه وروسته بیا ما یو
غزل و چې هغه هم ډېر زیات مشهور سو. یو ترانه ده راشین بشي زرغون بشي ودان افغانستان، کېدای شي تاسو به ما اورېدلي. هغه بیا ما یو بیت مې ترنم کړی او ما فیسبوک کې ورکړ، نو ډېرو ملګرو راته میسیجونه وکړل چې دا مکمل کړه، نو هماغه ځای نه بیا ما ترنم شروع. ډېر ښه. درنو لیدونکو دغه پیل داسې وي چې له داسې ځایه کله کله سړی پیلوي چې هېڅ فکر هم نه کوي چې زه به داسې یو مقام ته ورسېږم یا به زما غږ مینه وال لري یا د هر کار پیل هم داسې وي. خو ګران صاحب خدای شي هغه د بریا لوړو پوړونو ته رسېدلی او خپلو هیلو ته په رسېدو کې دی، اوس ډېر مینهوال لري. ګران صاحب د کلمې یادونه هم تاسو وکړه، ښه دیکلماتور هم یاستی، دا مو چېرته زده که خپل ځاني شوق مو دی، ځان ته سبق لرئ که نه د راډیوګانو تلویزیونونو لارې کوم الګو لرئ د مشرانو نه؟ لومړی کې ما یو شاعر چې و ډېره ښه دیکلمه یې کوله، اباسین سیلاب، بلکل د هغه غږ مې ډېر زیات خوښېده. نو هغه ته په کتو سره ما د هغه په ستا خبره ولګو مې که او هغه شان دیکلمه مې کوله، خو هغه ما هوبهو د هغه په شان کوله. نو بیا مې غوښتل چې نه، زه باید ځان په یو بله لاره وباسم، باید ځانګړی اوسي. نو ما بیا داسې یو دیکلمه انتخاب کړه چې واقعا ملګرو ډېره خوښه کړه او تر اوسه هم دیکلمې کوم، بعضې وخت چېرته دیکلمه وکړم او چېرته ترانه ووایم. ډېر ښه. داسې کوم باید شعر که در سره یم دا اوس د دیکلمې په توګه موږ ته او درنو لیدونکو ته یې وړاندې کړي، له هغې څخه به هم خوند واخلو؟ یو شعر ده د اسرار اتل چې زما د ژوند له درده ډکه د غمونو قصه چاته بیان کړم، چاته ووایم رازونه د زړه. زما په یاد دی چې محفل کې به دې ما ته کتل، ما هم جانانه بل ته نه کتل، ما تا ته کتل، ما مینه نه پېژنده، نه پوهېدم څنګه وشوه، خو ته چې لاړې زما زړه کې دې اورونه بل کړل، په شوګیرونو دې عادت کړم، زما ته یادېدې. کوښښ مې وکړه ګرانې، ته به رانه نه هېرېدې، د خپله خدایه مې دا سوال کوو چې ښکل دې کړمه، رانه جدا وې ما ویل ځان سره را خپل دې کړمه، خو خدای زما دعا قبوله کړله، بیا یو ځای شو. پټ په زړګي کې ډارېدم، هسې نه بیا جدا شو، ته په غوسه شوې، زه دې هېر کړم او بیا جدا شو، په کلي کور کې سره یاره داسې بیا رسوا شو. داسې هم نه کېږي جانانه، هېرول دې ګران دي، ستا کورنۍ هم رضا نه ده، خپلول دې ګران دي. راځه نور د چا مه اوره او ژوندون کوو جانانه، د نوې زندګۍ نوی تړون کوو جانانه. پوهېږې ته خبره یې د چا سندرې وایي، الهه ستا تل ستا د وفا سندرې وایي، الهه زه قسم خورم چې ستا سندرې وایي. راځه که نه جانانه ستا تل لیونی کېږي، که مړ شمه جانان خون مې ستا د غاړې کېږي، بس نه صبرېږي، نه صبرېږي، زړه مې نه صبرېږي. ډېر ښه، ډېر ښه ګران صاحب. د ممنون مقصودي یاد دی په خیر، هغه هم په شعر کې ډېر ښه تمثیل کوي او ستاسو دا تمثیلي بڼه په شعر کې دا ډېر په زړه پورې دی. نو بلکل ما یا چې هر څه کوي باید له زړه وشي، نو بیا خلک ته خوند هم ورکوي. بلکل، خو زموږ زړه نری ده ګوره، داسې ډېر دغه نه لا ما څه نه دي کړي چې ستا زړه پرې داسې نه چې دواړه په ژړا شو. درنو لیدونکو که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ خپرونې تر تاسو ورسیږي، د شیبه باران فیسبوک پاڼه لایک کړئ، همداراز په یوټیوب کې د باران څاڅکي خپرونه تاسو کتلی شئ، نو له په زړه پورې خپرونو څخه خوند واخلئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او له نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ. ګران صاحب راځو ستاسو بل ترنم ته، که آماده یاست یو غړپ چای هم وکړه. غړپ بله د چای نه وکړم؟ هوا یخه ده، د کابل هوا خو که نه ته ورسره بلد یې؟ والله موږ عادت یو ورسره. ښه، بعضې وخت کې خلک وایي چې
دا شی مه خوره دا شی مه خوره اواز خراب کوي دا ما ولاکه هېڅ نه پرهېز ورته کړی نه مې کوم داسې څه خوړلي چې اواز پرې ښه شي بس توکل په خدای روان یو سره بیا هم موږ له خپل جادو غږ څخه برخمن کا یو بل غزل دی دا د چا دی دا هم د غزل دی ښه غزلجي ښه شاعر دی غزلجي نو ښه شاعري کوي نن سبا بالکل او دا غزل زما ډېر خوښ دی زړه په غوږو یې اورو دومره خفا دومره پریشان برات نه غږېږي دومره خفا دومره پریشان برات نه غږېږي زړه مې ترې تور دی په جانان برات نه غږېږي زړه مې ترې تور دی په جانان برات نه غږېږي دا د وفا مفا قصې هسې د خولې قصې دي دا د وفا مفا قصې هسې د خولې قصې دي پس پې غږېږه په انسان برات نه غږېږي پس پې غږېږه په انسان برات نه غږېږي زړه مې ترې تور دی په جانان برات نه غږېږي ما خو د مینې په دا ټوله زندګي ښه ده ما خو د مینې په دا ټوله زندګي ښه ده شیخه په ګټه او تاوان برات نه غږېږي شیخه په ګټه او تاوان برات نه غږېږي زړه مې ترې تور دی په جانان برات نه غږېږي ما ته معلوم دی د پیسو او د مطلب خلق دی ما ته معلوم دی د پیسو او د مطلب خلق دی چپ شه د ښکلو په ایمان برات نه غږېږي چپ شه د ښکلو په ایمان برات نه غږېږي زړه مې ترې تور دی په جانان برات نه غږېږي ټول را په شا کان په دې کې انتخاب څه معنا ټول را په شا کان په دې کې انتخاب څه معنا د سرو شراب په دکان برات نه غږېږي د سرو شراب په دکان برات نه غږېږي زړه مې ترې تور دی په جانان برات نه غږېږي ازل مه کوه د مینې تپوس ته څنګه یې ازل مه کوه د مینې تپوس ته څنګه یې سر یې خوړلی په ارمان برات نه غږېږي سر مې خوړلی په ارمان برات نه غږېږي دومره خفه دومره پریشان برات نه غږېږي زړه مې ترې تور دی په جانان برات نه غږېږي ډېر ښه ګران صاحب ولا چې ډېر ښه خوند یې وکړ خوند یې وکړ البته دا ازل چې وایي زما جانان نظرت ور نه ده دوستانو هغه وایي په شپه کې هر څوک ډارېږي څو کال وایي څوک نه ګران صاحب دغه د شعرونو انتخاب ټول ستا خپل انتخاب وي او که نه ملګري هم در سره کله کله مرسته کوي د شعرونو په انتخاب کې همیشه زه خپله کوښښ کوم چې یو ښه شعر انتخاب کړم البته ډېر ملګري شاعران دوستان خپل شعرونه لیږي راته خو تر څو چې زما په معیار برابر نه وي یا زما خوښ نه شي نو نه شم کولی کوم ډول شعر دې خوښېږي که همدا ویې ګورې یا ویل ولې بیا خپله درته ښکاري چې دا زما نو داسې شعر ډېرې داسې غزلونه وي چې د وطن په اړه وي که نه هغې کې څه نه وایم هغه که هر څوک راته ولیکي وایم یا د مور پلار باره کې وي دا هم وایم او باقي نور داسې انقلابي شعرونه ما ډېر نه دي ویلي
خو خوښیږي مې او نور داسې شوق غزلونه ډېر وایي. بالکل شوخ غزلونه زما هم خوښیږي او کله ناکله بس په ځوانۍ کې هغه د هلکتوب په وختو کې هم ځینې شوخ بیتونه هم لیکلي خو اوس زړه نه شو کوی که نه هغه وخت کې هلکتوب و نو زلمیتوب ته تازه رسېدلي و کله هم شوخه شاعري کوله. ګران صاحب یوه ډېره مهمه پوښتنه چې له ډېرې مودې زما په زړه کې ګرځي راګرځي، خپل هم شاعري کوې که نه کله د خپل دغه شعري استعداد هم ازمایلی؟ ولا خبره داسې ده چې شاعران بیخي ډېر زیات شوي دي که نه، نو زه خو اول د ترنم نه خلاصېږم چې شعر ولیکم. او که شعر ته اوزګار سم هغې ټایم کې زه په یو شعر کار کوم چې کمپوزر ته جوړ کړم او نو شاعري کېدای شي مانه پاتې. ډېر ښه دوستانو، یو څه باید یادونه وکړم چې د باران څاڅکي په ادبي خپرونه کې موږ کله ناکله د شاعرانو، لیکوالانو او د ادب د برخې هغه په ادب کې ښکېلو کسانو په ژوند هم خبرې کوو. کله ناکله ټوکې ټکالې به پکې چې تاسو خفه نه شئ. کوم سړی و ګران صاحب خپل پلار ته ویل چې د ښځو ورځي، د کوم ماشوم خپل پلار نه پوښتنه کړې وه د مور ورځي، د ښځې ورځي، نو دا د نارینه‌و ورځ کومه ده که نه؟ وایي موږ کله د دوی د لاسه ورځ لرو. اوس نه ته د کمپوزرونو نه وزګارېږي چې شعر ولیکې؟ زموږ د کمپوزرونو نه ښه ورځ نه ده. بالکل دوستانو، د دې خبرې یادونه مې درته ځکه وکړه چې دا وچ په وچ یوازې په شعر بس یا هم په ادبیاتو کله ناکله به دغه شي داسې زړه تنګونکي به شي، په دې خاطر چې لږه بیا خوله مسکا خندا پکې، کله ناکله به ټوکې ټکال هم پکې. ګران صاحب راځو ستاسو بل ترنم ته او له بل ترنم څخه مو خوند اخلو. بل ترنم به درته د عزیز الله ظهیر یو غزل ووایم. چا دکا عزیز الله ظهیر هم ښه شاعري کوي په ځوان په شعر کې، نو د ده دا غزل به درته ووایم. دا څه په نخرو او په ادا روانه ده، دا څه په نخرو او په ادا روانه ده، دما زندگی دا په ګډا روانه ده، دما زندگی دا په ګډا روانه ده. زلفی آننگی بنگڑی پی ځوان یادوي، زلفی آننگی بنگڑی پی ځوان یادوي، ټول شاعر دی او په ما روانه ده، ټول شاعر دی او په ما روانه ده، دما زندگی دا په ګډا روانه ده. ډیرا موده وشوه پوره کېږي نه کړېږم، ډیرا موده وشوه پوره کېږي نه کړېږم، وارمانه څنګ کې د بلا روانه ده، وارمانه څنګ کې د بلا روانه ده، دما زندگی دا په ګډا روانه ده. هر څومره ازغي کراته وشیندې پلار، هر څومره ازغي کراته وشیندې پلار، ما سره د مور د خولې دعا روانه ده، ای ما سره د مور د خولې دعا روانه ده، دما زندگی دا په ګډا روانه ده. سلو کې که یو دانا مخلص چرتا پیدا شي، اے سلو کې که یو دانا مخلص چرتا پیدا شي، نور ملګرتیا ټوله په غلا روانه ده، اے نور ملګرتیا ټوله په غلا روانه ده، دما زندگی دا په ګډا روانه ده. دا څه په نخرو او په ادا روانه ده،
ډما زندگی دا پګډا روان دا ډما زندگی دا پګډا روان دا. که ډېر ښه خوند یې وکړه. زه باوري یم چې انشاءالله چې درانه لیدونکي به هم ترې خوند اخیستی وي انشاءالله. ګران صاحب د دغه باران څاڅکي د ادبي خپرونې په هکله دې څه ونه ویل؟ همداراز د شیبه باران مشاعرې تعقیبوي، پاڼه زموږ تعقیبوي نه تعقیبوي؟ کله ناکله خو څرګند شوی په پاڼه کې د مشاعرې له لارې زموږ دا کار څه ډول ارزوي؟ تاسو ته ډېر داد درکوم په دې برخه کې ډېرې هلو ځلو کړي دي، ډېر مشکلات هم وګالل. زه پوهېږم دا کار ډېر سخت ده. ستاسې فعالیت زه ګورم شیبه باران کې، البته څو ځلې زه خپله هم درغلی یم، نو واقعا زیار مو کاږلی دی. او دا چې د باران څاڅکي دغه خپرونه نوې فکر کوم بلکل اوله خپرونه ده، لومړۍ خپرونه ده، نو انشاءالله چې ډېره به مخکې لاړه شي. ډېر ښه اقدام مو کړی ده او الله دې تاسو ته نور هم کامیابي درکړي چې دې نه مخکې لاړ شي. ډېره زیاته مننه ګران صاحب، زحمتونه مو وبخښئ. انشاءالله چې په راتلونکي کې به هم ستاسو همکارۍ ته اړتیا لرو. انشاءالله زه خدمت کې یم هر وخت کې، خوشحاله اوسئ. کور مو ودان، زحمتونه مو وبخئ. درنو لیدونکو، تاسو کولی شئ چې زموږ خپرونې د شیبه باران پر یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه وګورئ. که غواړئ چې په زړه پورې مشاعرې، ادبي بحثونه تل تازه په تازه د هیواد له ګوټ ګوټ څخه تر تاسو ورسیږي، نو همدا شیبه د شیبه باران یوټیوب چینل ته لاړ شئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو تازه تازه ویډیوګانې تاسو ته ورسیږي. دا وه د باران څاڅکي اوسنۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. انشاءالله چې په راتلونکو خپرونو کې به د ادب او فرهنګ په ځانګړو مواردو باندې بحث کوو. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. تر بیا او بلې خپرونې پورې د خدای په امان.